د غڼې ځاله. د غږیزو کتابونو ګرانو اوریدونکو، په دې برخه کې مو تاسو ته د مرحوم نصیر احمد احمدي یو بل په زړه پورې ناول ټاکلی. هیله ده چې په مینه یې واورئ. زه په 26 کلنۍ کې کونډه شوم. سړی مې زما تر مخ برق ونیو، یودم وپړې، سترګې یې رډې راوختې. څو دقیقې همداسې بې حرکته کږه خوله پاتې وه. کله چې یې ساه وخته، سیم مې قرار له برقه راویست. مه راته وایاست چې ملامته یې، بې رحمه یې، ظالمه یې، قاتله یې. دی په خپله له عقل خلاص و. په برق کې بنده ساکته یې په سترګو لیدله، خو بیا یې هم تر لوست سیم رابر ټیپ تاوه. د ځینو په مرګ کې د ډېرو نورو پردې وي. په جنازه کې خپلوانو چغې وهلې، بدې ورځې اخیستې ول، ژړل یې. اندرور مې خپل ویښته شکول، خو ما اوښکه تویه نه کړه. یوې ګاونډۍ راته وویل چې د خلکو له شرمه خو خپلې تورې کړې سترګې په اوبو لندې که. پر بغور را څڅېدلې رانجه به دې د ژړا نښه وي. خو ما د دې مردارخور له لاسه ډېرې اوښکې تویې کړې وې. بس وې، نه ارزېدې چې اوس مې هم تویې کړې وې. یوه هم د مرګ لایق نه ګاڼه. ځواني ته یې ژړل، خاورې یې بادولې، خو زه په تشناب کې آینې ته ودرېدم. رانجه او سلایي مې راواخیستل. خپلو غټو تورو سترګو ته مې تورې لکۍ ورکړې. ما حتی خپل 11 کلنه لور او 9 کلن زوی هم له ژړا منع کړل. همدا 2 اولادونه مې ول. په پټه به مې د وچو دواو خوړه. نه مې غوښتل چې د مردار خور میړه نسل مې ډیر شي. ګناه راته ښکارېده. کور ته ګاونډیانې راماتې شوې. زما پر ځای دوی زما د سړي په اړه قضاوت کوه. ښېګڼې یې نه خلاصېدې. انجینر صاحب نو حیاناکه سړی و، په خوش اخلاقۍ کې هم وړې وه. تل به یې خندل. یو وخت یې زما زوی ته لسګون ورکړ، بل وخت یې زما ناروغه وړه لور تر شفاخانې ورسوله. ټولو درواغ ویل، مخامخ درواغ. تر ټولو ډېر صفت ویونکی و چې مور ډنګره بوډۍ یوه ورځ په ژړا کور ته راغلې وه. ویلې چې خدای ومنه میړه د سم ځناور دی. زما غبرګ تنکیل مسیانې په قمار راوستل، قمار وهي. میړه مې قمارباز و. پلار مې هم همدا کال کمال درلود. زه 14 کلنه وم چې په قمار کې بایلودم. ترخې ورځې نه هېرېږي. هم چمپیانې مې د 9 ټولګي لپاره ازموینو ته ورتلې، خو زه یې په هماغه ورځ ګلپوش موټر ته وخېږولم. نه ورختم چغې مې وهلې، خو د پیچلو چونډیو زور و. همدې خیرن ته کېناستم. ورکې که له نارینه ومې کرکه کېږي، ښه به هم لري، خو ما ونه لید. زما د میړه د مرګ 40 لا نه وه پوره شوې چې لیور مې راته کېناست. تر خولې مخکې د لاسونو ښورېدا خبرې کولې. پوهېدم چې په آخر کې به څه وایي. ډېرې خبرې تاو راتاو کړې. له یوې او بلې خوا راته وغږېد. قیمت یې یاده کړه. ویل چې تور سر یې ځان او خپل اولادونه به څنګه ساتې، له لاسه دې وځي. ټولې خبرې له نهیلۍ او اندېښنو ډکې وې. ټکی ډاډ یې نه کړ. ویل چې ته ځوانه جانه یې، وخت خراب دی، په تا پورې مو د پلار نیکه شمله یادېږي. خو آخر یې اصلي خبره له خېټې راووته. ویل چې بله لار نه لرو، له ما سره به واده وکړې. دی زما د پلار پر ځای و. 1.5 درجن اولادونه یې لرل. نه مې خوښېده. په ناوېتوب کې یې په ګډ کور کې لا 2 ځله تر لښتو ایستلې وم. اوله بانه یې دا وه چې د حویلۍ په دروازه کې ولاړه وې. بیا یې ځکه وټکولم چې د دیګ مالګه یې ډېره بلله. اوله خبره یې سمه وه. د دروازې له چولۍ مې ګاونډي ته کتل. له خپلې ښځې او تکې سپینې عصرتمنې کوچنۍ لور سره روان و. ښځې او سړي خبرې کولې، خندلې یې. د سړي له خولې مې څو وارې د ګرانې خبره واورېده. ناولده راته ښکاره شوه. خوند یې راکړ. ما ته په دې انداز د ګرانې ټکی چا نه و کارولی، نه مې واورېدلی. سړي به مې تل فاحشه بللم. یوازې د ویدېدا په وخت کې ګرانه وم. وروسته به یې شاره وګرځوله. بېرته به فاحشه شوم. تر سهاره به یې خرهاری خود. خو د لیوره 2مه خبره درواغ وه. وچ دروغ. دیګ مالګه نه درلوده. اصلاً مې مالګه هېره وه. کته کم نمک و. خو له هغه وروسته مې قصداً ډېره مالګه ور واچوله. لیوره مې د وینې لوړ فشار درلود. مالګه ورته زهر وه. خو یوې بلا هم ونه خوړ. نارینه د ښځو د وهلو او سپکولو لپاره ان دومره زحمت هم نه باسي چې د بانې په منطق فکر وکړي. له چایو ډکې پیالې ته به ورپو کوي.
خو تا ته به وایي چې سترګې نه لري، چای سوړ دی. دوی ښځو ته ګناه مخکې څپېړې نیسي چې ګناه ونه کړي. لیوره ته مې وچ ځواب ورکړ. ورته ومې ویل چې زما او ستا نه سره کېږي، یو بل ته نه یو جوړ. دا واده نه واده، زه د همدې 2 اولادونو لپاره سر سپینوم. وې نه وهلم. د حیرانۍ خبره نه وه، ولې به یې وهلم؟ لا یې تمه وه. څه وخت وروسته مې خواښې راغله. د کورنۍ عزت له زوی سره زما په واده کې لیده. عزت! بوډۍ هېڅکله زما میړه ته نه و ویلې چې وزویه ټوله ورځ د له خولې د شرابو بوی خیزي، په کوڅه کې د په شراب خورۍ مشهور یې. 2 منزله کور، موټر، هستي نیستي دې په قمار کې غرق کړل. بس دوی ته یوازې ښځې بې عزته ښکاري. خواښې ته مې وویل چې له دې واده تېره یم. بوډۍ وار له واره د مردارې ټکی را پورې وتړه. ویل یې چې ډېرې مردارې سترګې دې دي، بې شرمه یې، ډېر ژر به حرمونې واچوي. د بوډۍ خبره بده نه را باندې ولګېده. څه به یې ویل؟ همدا، په دې وطن کې که د کونډې یا نجلۍ څوک خوښ وي هم مرداره ده. وایي جهان تار ورسره لري، مخکې له مخکې یې وژني. که خوښې نه وي هم مرداره ده او هم یې پای خراب بوله. وایي چې ښه خوښ دی نه دي نو حتما له بل سره یارانه لري. بوډۍ مې تر ولې ونیوله. د خپلو خبرو غونډۍ سپکوه. په چپه خوله مې قرار د حویلۍ له دروازې وایسته. ښېراوې یې کولې. په هماغه مازدیګر مې لیوره تلیفون را وکړ. اول یې فاحشه وګڼلم، بیا یې د اولادونو د بیولو او زما د وژلو زیری را باندې وکړ. طبیعي وه. د دې مې ونه منله. اتومات فاحشه شوم. خو پوهېدم چې هیڅ هم نشي کولی. د خپل اولادونه نشو ساتلی. ان وچه ډوډۍ یې ورجلا کوله. زما وال به یې ښه نسماړه کړي وو. له مرګ هم باک نه راته. ما داسې ژوند نه درلود چې تر مرګ ښه و. میاشت ووته، څوک راغلل، نه چا ووژلم. ما به سهار وخت اولادونو ته چای تیار کړ. مکتب ته به مې ولېږل. 2 کوټې به مې جارو کړې. نور کار نه و. د کابل په شور بازار کې په یوه زاړه کرایي خام کور کې اوسېدو. تر غرمې به مې ترکي سیریالونه کتل. یو په بل پسې به مې کله کله به مې کتاب را واخیست. د ارواپوهنې له کتابونو سره مې جوړه وه. ډېر مې ولستل، خو ټکه اروا یې را بدله نه کړه. وروسته اندېښمنه شوم. په کور کې ذخیره کړې پیسې په خلاصېدو وې. دا پیسې مې له میړه پټې کړې وې. نه یم پښېمانه، ځکه په خپله یې د یو پاکټ ګولیو پیسې هم نه راکولې. خو په قیمار کې به یې یو دا 15 یا 10 افغانۍ سره په کور کې نه پرېښودې. ټولې به یې په قیمار کې بایللې. کله چې به نیشه شو، د کورتۍ جیبونه به مې ولټول. یوه ورځ به ډکول، بله ورځ به مې ګوتې یوازې د سګرټو له کوتي سره ولګېدې. دومره به مې راخیستې وې چې له نیشې وروسته شک ونه کړي. میړه مې انجینري ویلې وه، خو انسانیت په فاکولتو کې نه دی. ټکی رحم یې نه درلود. د انسانانو په لار نه ته. له میړه سره مې ژوند تریخ و. لا اوله تریخ و. له سپکو سپورو او وهلو پرته مې هېڅ نه پېژندل. د واده په لومړیو کې به مې په چیغو چیغو وژړل. ښه و. د زړه درد به مې له اوښکو سره راووت، خو وروسته یې ژړا ته هم نه پرېښودم. زما په غږ کې عزت تاواني کېده. ویل چې عزت ته مې نه ګورې، ګاونډیان دې غږ اوري. خوله به مې وازوه. ټول درد به مې ستوني ته راغی. غږ مې نه رایست. غږ لا تاواني کولم. زما هرې چیغې 3-4 اضافه لغتې درلودې. وروسته عادت شوم. پزه به مې تکه سره وه. خوله به مې د تودو وینو تریو خوندړ څخه ډکه وه. چیغې به مې یوازې په ستوني کې راټولې وې. ده به وهلم. ما به یوازې چوپه خوله ورته کتل. څه مې کړي وای؟ د میړه عزت تاواني کېده. د سکوت درد، د چغو له درد ډېر وي. زروارې ډېر. له هر واره سره به مې له زړه یوه وړه ټوټه بېلېده. تر ستوني به راغله. همالته به وچه ودرېده. و به مې ټوخل. له خولې به مې کن وینې راتوی شوې. ټوک ټوک وم. خندا خو نه وه. ژړا مې هم هېره شوه. غمونه مې د هډوکو په مغزونو کې ګرځېدل را ګرځېدل. سمې خولې پرې لګولې. یو ځل مې لور ته وخندل. مکتب ته تله. پرتوګ یې راوتلی. تار تار درځونه یې لرل. په چپه خوا یې اغوستی و. خو دې عینې ته له ټیکري راوتلی تور پیکی سما و. شونډې مې له خندا سره نابلدې وې. پرې شوې. ماشومان مې هم همداسې ول. په کومه ورځ چې به یې ناپامه وخندل نو ناروغه به شول.
یو سهار مې ځان پرېوی، آینې ته ودرېدم. خپلو غټو تورو سترګو او سپین مخ ته مې وکتل. ګاډ ګوتې وږده لاندې ویښته مې څڼ وهل. لور مې راوغوښته، ورته ومې ویل چې ما ته وګوره، کوم کمی لرم. نجلۍ رډې سترګې راته نیولې وې. همدا مې ژوند و. میړه به مې د شرابو له بوتله پرته کور ته نه راته. څه مې کوه، بلا مې ورپسې، په ما یې څه. نشه یې خپل کار و، خو د هره نشه زما د خولې له ماتېدا سره تړلې وه. هېڅ به مې هم نه و. یو دم به یې یوه خبره وکړه او نامعلومه ګزارونه به راباندې شروع شول. سترګې د چاته تورې کړي؟ ها، غومبر د سره دی. ووایه، د حاجي فرید زوی غاښونه پرې لګولي که د رنګمال جبار وراره؟ قسمونه به مې خوړل، خو نه د ده په خبره د کوڅې ټول هلکان زما یارانو. که غږ مې ویسته د ده عزت خرابېده. وروسته یې دومره زحمت هم نه ایست. له بانو پرته به یې وهل ټکول راکول. په اولو کې به یې ځینې بانې راته جوړې کړې، وبه یې وهلم، خو وروسته دا بانې هم ختمې شوې. له مخې چې به راغی په وهلو به یې پیل وکړ. آخره مخته شوم. هر ماښام به مې په سره ګرمۍ کې تر کمیس لاندې 2-3 ډبل بنینونه واغوستل. د وهلو وار به تیر شو، بنینونه به مې وویستل، خو د ډېر وارونه به زما مخ، غاړې او غوږونو ته سیخېدل. یوه ورځ نه وه، 2 نه وې، 3 ورځې نه وې. هر ماښام به مې وهلو ته لکه فرض لمونځ تیاری نیوه. ښه خبره به یې فاحشه وه. مړه مور به مې لوڅه لپاره ته یادوله. د ورځې به یې څو وارې هغې ته کنځل کول. بیرته به تېښکته شو، خو له پردو سره یې تل خندل. په تلیفون کې لکه پوس باد داسې نرم غږېده. په هره خبره کې به یې زار قربان د پردیو ښځو ته وایه. یو ماسخوتن مې ډوډۍ ورته کېښوده، ووتم. شیبه وروسته د لوښو ټولولو لپاره بیرته ورغلم. یوه لوښي ته مې ملا ټیټه کړه. وار له واله یې وویل، په غاړه دې د غاښ لګېدو نښه ده. سر مې پسې ونه ګرځوه. دا خبرې تکرارې وې. زما په غاړه یا ټټرې خدایي سور بخوار هم عادي نه ګاڼه. خامخا به یې د کوم چا د غاښ نښه وه. اشپزخانې ته لاړم. د غوړه لوښي مینځلو باندې بوخته وم. وار له واره مې په ککرۍ سړیکه شوه. سترګې مې تورې شوې، ولوېدم. غوږونه مې ډب شول. وروسته ورو ورو خلاص شول. بنګېدا کمه شوه، خو لا مې هم سم نه اورېدل. د سړي له خولې لاړې بادېدلې، کنځاوې یې کولې. په نشې کې آخري لغته راکړه. له اشپزخانې ووت. په زحمت کېناستم. سر مې نشوی تم کولی. لاندې وځړېد. څک څک د پزې څوکې نه مې وینې روانې وې. ګریوان ته مې لاس کړ. له ټټره مې د غوري ماتې ښیښې راویستې. د غوري وار را باندې کړی و. حویلۍ ته ووتم. نور نو نه کېده. ماته وم. ژوند مې له وسه وتلی و. ساته مې غبرګې پښې ور وغځولې. لاندې په اوبو کې ستوري ښکارېدل. وروسته ګډ وډ شول. اوبه د وینو څاڅکو کرارې ته پرې نښودلې. یوه شېبه مې فکر وکړ. تېر ژوند مې تیز په ذهن کې راوګرځاوه. نه مې له پلاره ښه ورځ لیدلې وه، نه له میړه، خو پلار مې یو څه ښه و. 8 کاله یې درس را باندې ووایه. په کومه ورځ چې به یې په قیمار کې بخت بیداري کړې وه، نو په خپل نوم به یې بللم طاهره، خو په تاوان کې به یې بیرته راته فایشه ویل. فکر خلاص شو. لنډو تیر شو. یوه نتیجه را ووته. په مرګ کې مې خپل خیر لیده. د ساه د چک پر ځای مې ګوتې ټینګې کړې. اوبو ته اوښکې او وینې ګډې ور روانې وې. بیرته مې جټکه وخوړه. لور مې د قیمار په یو داو کې بایلېده. له ځانه سره مې وویل، طاهرې، ساه څوک درنه وړي، دا خو هر وخت ده، پښې هم نه لري، هم دلته ده. راځه تر مرګ مخکې یو وار زړور ژوند هم وازمایه. تر ځان وژنې مې مخکې تصمیم ونیو چې مقابله وکړم. کوټې ته ورغلم. سړی مې تلویزیون ته ناست و. تلویزیون یې کته. کله کله به یې ډک ګیلاس خولې ته وروړ. سر ته یې ودرېدم. د شرابو بوتل مې له خولې ونیو. لاس مې پورته کړ. بیرته مې په چټکۍ پرېښود. بوتل ماتې ښیښې د سړي په ګڼو ویښتو ور وښویېدې. آخ یې هم ونه کړ. بې سده پرېوت. میړه ته مې وکتل. په وینو لت پرت و. وروسته یې ګوتې وښورېدې. کېناست. تر ډېره په ما ککړې ورغوي په لاس ورېښي وو. بیا یې یو دم را باندې خپړې خښې کړې. زما مخ او ځان ته یې نه کتل. سمې خولې یې لګولې. اخر ستړی شو. ستونی ستغ وغځېد. ځان مې سره راټول کړ. په ټول بدن کې مې وچ ځای نه و.
آن د ګوتلو نوکانو مې هم وینې څڅېدلې. پوهېدم چې میړه مې په دې وار قناعت نه کوي. وړه خبره نه وه، ساه یې سموله. بېرته راولاړېده، خو د ده له پرتو ستمې خود چې په ټنډه مې د پیالې وار پې وکړ. دا وار مې ولاړېدو ته دی پرې نه ښود. له لوښو ډکه المارۍ مې پرې ورړنګه کړه. ستمه یې هم غلی شو. ماشومان عادت ول. ان د المارۍ د لوېدو په درانه غږ هم له خپلې کوټې راونوتل. همالته پرېوتم. د میړه مې یوازې سر لړنګې المارۍ راوتلی و. تشناب ته لاړم. سر مې په ډک سطل په اوبو صابون ومینځ. په اوبو کې مې سترګې لوڅې کړې. اول رڼې وې. د شنه سطل شین بیخ له ورایه ښکارېده، خو ورو ورو سرې شوې. له خولې مې لوی واړه ډومبکان ختل. سر مې پورته کړ. له لندو ویښتو سره مې سرې اوبه څڅېدلې. په ناستو د تشناب دروازې ته ور وښوېدم. د وره کیلي مې تاو کړه. همالته په تشناب کې پرېوتم. یو وخت مې سترګې رڼې کړې. نه وم مړه. د دومره ډېرې لوی وینې بهېدو وروسته مې لا هم ساه اخیسته. اول کوټې ته ورغلم. میړه مې لا تر المالۍ لاندې و، خو ساه یې وهله. بیا مې د ماشومانو د کوټې دروازه خلاصه کړه. ګروپ مې ولګاوه. خپلې لور ته کېناستم. پر سپینو غومبرو یې د اوږدو بڼو سوري پراته ول. زوی ته مې وکتل. ښه ورځې نه وه لیدلې. په ماشومتوب کې لا نازک تنده یې ژورې ګونځې پیدا کړې وې. لور مې وڅونګېده. ور ومې کتل. له بغوره یې غټ شین مالوچ راواخیست. په هوا کې مې دواړه ورغوي سره وجنګول. مچ لاندې ولوېد. روا مې خیست. پښې یې وهلې. په موټ کې مې چختاړی کړ. له ځانه سره مې وویل، طاهرې، نور داسې ژوند نه کېږي. دهلیز ته ووتم. 3 بنیانه مې بیا راواخیستل. په حویلۍ کې مې اور ور واچوه. سوځېدو یې خوند راکړ. په زوره مې وخندل. د لمبو رڼا ته کېناستم. پر دیوال زما د لوڅ سر د جړو ببرو ویښتانو سیوری تر څوکۍ لوړ و. تر سپېده چاوده همالته وم. کړپا مې واورېده. کوټې ته ورغلم. میړه مې له خپله ځانه المارۍ لرې کوله. پر المارۍ کېناستم. له غولي مې د میوو د سپینولو تېره چاقو راواخیست. د میړه په ستوني مې ورکېښود. پوه مې کړ چې بیا ولاړېدا کې تاوان دی. د سپینې سترګې راته نیولې وې. تشناب ته لاړم. عینې ته مې وکتل. مخ مې وچو وینو نیولی و. په ځان مې سړې اوبه تویې کړې. وروسته مې چای تیار کړ. اولادونه مې په نس ماړه کړل. مکتب ته مې ولېږل. چاړه مې راواخیسته. د ماشومانو په کوټه کې اوږده وغځېدم. کړپا شوه. میړه مې له لرګي سره راغی، خو زما په لاس کې نیولې چاړه په وره کې وډار کړ. د یوه شېبه په راوتلو رډو سترګو راته کتل. بیا له کوټې ووت. له هغه وروسته مې وهل نه خوړل. په یو بل مو کار نه درلود. کوټه مې ور پرېښوده. زه به له کوچنیانو سره ویدېدم، خو چاړه او د دروازې تړل مې نه هېرول. همیشه به چاړه را سره وه. څو ورځې وروسته دا تشویش هم لرې شو. برق عادل و. وینې و. بېغمه شوم. خو اوس بله اندېښنه رالوېدلې وه. په کور کې یوازې د 2 هفتو د خوراک پیسې پاتې وې. مازدیګر دروازه وټکېده. ورغلم.